درنو لیدونکو مرکز کابل کې یو او راغلی یو د قرغې مشهور بند ته. دایمي دلته اوسېږي که نه چکري راغلی دلته؟ نه زه خپله په جرمني کې اوسېږم خو موقتي راغلی یم دلته بس غواړو چې د خپل وطن نه دیدن وکړو ښکلي ځایو ته یې لاړ شو تفریح ځایو ته. نن چې دی زموږ اکثره مخه خوستیانو سره ده چې مخکې موږ خبرې وکړې ځوانانو سره د خوست نه راغلي وو او ته ماشاءالله د خوست یې. بالکل والا خوستیان چې دی داسې آزاد خلک دي شوقیان دي ډېر که نه چکر و سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر د همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو مرکز کابل کې یو او راغلی یو د قرغې مشهور بند ته. که تاسو هم کابل ته راغلي یاستئ نو ضرور به مو د خلکو څخه د قرغې د مشهور بند په باره کې اورېدلي اوسي چې دا ډېر یو مشهوره بند دی چې زیاتره زموږ هیوادوال دغلته د چکر او تفریح لپاره راځي. که څه هم یو کال وړاندې موږ دغلته راغلي وو خو هغه مهال په دغه بند کې اوبه ډېرې کمې وې تاسو به هغه خپرونه حتما لیدلې وي. نو اوس تاسو ګورئ چې ماشاءالله په دغې بند کې اوبه هم ډېرې شوي دي. دا چې د ګرمۍ موسم دی نو زیاتره ځوانان د کابل ولایت په شمول د ځینو نورو ولایتونو څخه هم دغلته راځي او دغلته تر ټولو ښه خبره دا ده چې خلک په کښتۍ کې چکر وهي نو ډنډ کې اوبه زیاتې دي نو ډېری ځوانان کوشش کوي تر څو دغلته چکر لپاره راشي او په کښتۍ کې چکر یې ووهي. تر څنګ دلته آسونه هم شته دی خلک په آسونو باندې هم سورلي کوي او چکر یې ووهي. نو موږ هم راغلي یو دلته به له ځوانانو سره غږیږو او د هغوی سره به د زړه خواله کوو په دې هیله چې راسره اوسئ. خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ تاسو څخه راغلاست یو قرغې مشهور بند ته راغلي یو او نو فعلا کښتۍ کې سواره یو تر څنګ نور ځوانان او سپین ږیري هم کښتۍ ته راختلي دي تر څو په دې بند کې چکر ووهي. نو دغلته ما سره یو ځوان
تر څنګ ناست دی دا هم چکر ویل ته د سره خبرې کوم چې له کوم ځای څخه هلته راغلی وروره سلام ستړی مه شې پخیر علی علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم ټول لیدونکو ته ټول کارکوونکو ته تاسو ته سلام وایم وعلیکم سلام ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسې که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې امیر خان احمد زی ده خپله د ننګرهار یم او اوسېږم هلته فعلا ګمرک کابل کې احمد زی صاحب څه حال لرې که دا راته ووایې په کوم کارونو مصروف یې ورځنۍ چارې څه دي بس مونږ خو ورځنۍ چارې قصابان یو په ننګرهار کې هم قصابي ده او بس دلته مونږ هم چکر د خاطر راغلي یو او خوشحاله یو چې تاسو غوندې خلکو سره مونږ مخ شوي یو او بس دلته مونږ راغلي چې یو چکر مکر ووهو که دا راته ووایې چې څه تغیرات ویني په کارغه کې د تیر په نسبت باندې موږ چې ګورو ماشاءالله بند کې اوبه هم ډېرې زیاتې شوي دي اوس دغه موسم او وضعیت څنګه ارځوي ماشاءالله موسم هم ډېر ښه موسم ده او امنیت هم ښه امنیت ده لکه نسبتا د نور وخت نه ماشاءالله دلته ډېر ښه نظم نیول شوی ده او ډېر ښه خلک سلوک هم کوي او بس ډېر خلک هم راضي دي څخه خوند نه اخلي او ښه چکر او ښه هر څوک ښه ساعت او ښه شېبې تېروي دلته او که داسې راته ووایې چې زیاتره په کومو ورځو کې دغه خلک ډېر راځي چکر لپاره تفریح لپاره زیاتره د جمعې او پنجشنبې کې زیاتره خلک راځي ماشاءالله او دلته خو دغه سیزن چې دغه اوړی کې بیا هم هر ورځ راځي خو دا زیاتره چې راځي جمعې او پنجشنبې کې زیاتره راځي تاسو هم اوس نیت کړی تر څو کشته کې چکر ووایي انشاءالله موږ نیت کړی اوس برکت وکړو د خیره او دا راته ووایه چې کوم ځای پورې به ځئ بس تر د آخر بنده پورې به ځو د خیره تا سره به یو ځای ځو د خیره ډېره مننه ژوندی اوسې که څه غوښتل لرې خپلو هېوادوالو ته څه پیغام لرې نو مهرباني بس غوښتل دا ده چې خدای تل دا ځوانان ژوندي لري چې تاسو غوندې دغه زمونږ غږ تر رسنۍ او تر هر څه پورې رسئ او بس نور څه وینا نه لرم ژوندي او کامیاب اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه چکر ولرئ مننه کوم هم چلم لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ تر څنګ ما سره یو بل کاکا هم ناست دی دا هم د کشتۍ کې ناست دی او چکر وهي ده سره هم غږېږم چې دا له کوم ځای څخه دلته په چکر راغلی او کشتۍ کې چکر وهي ماما سلام ستړی مه شئ پخیر علی وعلیکم کور ودان خیر وسې ډېره مننه چې موږ نه انټرویو اخلئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژنئ زما نوم نجیب الله ده د لغمان ولایت اوسېدونکی یم راغلی یاستو قرغې ته په چکر باندې دا راته ووایه چې دایمي دلته اوسېږي که نه چکري راغلی دلته نه زه خپله په جرمني کې اوسېږم خو اوس موقتي راغلی یم دلته بس غواړو چې د خپل وطن نه دیدن وکړو ښکلي ځایو ته لاړ شو تفریح ځایو ته دا راته ووایه چې جرمني کې څومره وخت مسافر وي او څومره وخت بعد بېرته خپل وطن ګران افغانستان ته راغلی زه 14 کاله مسافر وم اوس تازه راغلم دا یو میاشت کېږي چې افغانستان 14 کاله هو ډېر وخت نه دی والله ډېر وخت دی دا راته ووایه چې کله افغانستان ته راغلی تازه راغلی که نه تا لپاره څه ډېر ځانګړي و څه دې ډېر خوښ شوه دلته یې له کوم شي څخه ډېر خوند واخیسته والله فعلا اهمیت ډېر ځانګړی دی چې اهمیت ښه دی مخکې اهمیت خراب و افغانستان کې اوس انشاءالله اهمیت ښه دی نور به هم کاروبار به پیدا شي جوړ به شي نیت هم کړی نو ملګرو سره کشتۍ کې چکر وهې والله فعلا اوس چکر وهو لغمان ته هم تللی وي که نه یوازې اول دلته راغلی تللی یم اول لغمان ته تللی یم اوس دا 2 ورځې کېږي راغلی یم کابل ته بس پرون شمالي ته تللي وو نن راغلو دې خواته چکر پغمان ته راغلو اوس راغلو قرغې ته بیا خو دې ښه چکر والي نه مخده والله هو څه چې قسمت وي کوم ځای کې قسمتونه یې ګرځو پکې چکر وهو نور هم اصلي د چکر لپاره دا ځای بیخي اوس مناسب دی ځکه په ختیځ کې چې ته یو څه هوا ګرمه ده ډېره که نه پغمان قرغه دا ځایان کابل ښه دي بهترینه هوا ده د پغمان او ډېره ښه هوا ده ښې اوبه لري ښه فضا ده پکې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ښه چکر ولرئ که څه پیغام لرئ څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته مهرباني زه ښه چکرونه او ښه سفرونه خپل هېوادوالو ته غواړم الله دې وکړي چې خپل وطن نه ښه لذت ویسي ډېره مننه ژوندی اوسئ تاسو نه هم مننه خوږو لیدونکو همدغلته یو تاسو به هم د دې قرغې د مشهور بند یو څو ښکلي او مختلف انځورونه موږ سره وګورئ وروسته به انشاءالله د نورو هېوادوالو سره
هم غږیږو کوم چې د نورو ځایونو څخه دلته راځي او تفریح لپاره چکر راوهي. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، تاسو څخه راغلاست یو تر څنګ ما سره یو بل ځوان هم ولاړ دی، ده سره هم غږېږم چې دا له کوم ځای څخه د قرغې مشهور بند ته د چکر او تفریح لپاره راغلی. وروره سلام، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم سلام، خیر اوسئ، تم په خیر راغلی ننګرهار څخه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. ستاسو نوم مبارک؟ منصور دی. منصور جانه، دا راته ووایه چې د کابل ولایت اوسېدونکی یې که نه د کوم بلې څخه دلته په چکر راغلی؟ نه بس خوست څخه راغلی و په چکر. د خوست څخه په چکر راغلی؟ بلکل هو. دا څه وجه ده نن چې دی زموږ اکثره مخه خوستیانو سره ده چې مخکې موږ خبرې وکړې ځوانانو سره د خوست نه راغلي وو او ته ماشاءالله د خوست دی. بلکل والا خوستیان چې دی داسې آزاد خلک دي، شوقیان دي ډېر که نه چکر و زړونه یې تازه دي، چکر ډېر یعنې سور ورته نیسي، نو په دې خاطر ډېر چکر ته وځي یا خوا دخوا. نو دا راته ووایه چې خوست کې څه خبرې وې، هلته ابوهوا موسم څنګه و؟ په دې ځای په پرتله باندې هلته ګرمي زیاته وه، یخ زیات و، هوا څنګه وه؟ والا هلته معتدله ده وه، ښه ده، نه ګرمه ده نه دومره یخه ده. نو باران چې ګرمي لږه څه چې ډېره ده، خو بارانونه کېږي اوس فعلا، یخ ګرمه نه ده دومره، نو ښه ده. او منطقې هم اکثره شنې شوي دي. او دلته اوس ملګرو سره په چکر راغلی تفریح ته؟ چکر باندې راغلی یو. نه غرمنۍ هم دلته وه که نه اوس راغلی؟ نه لاړو قرغې پغمان طرف ته، پغمان کې مو غرمه وکړه، نو اوس دلته راغلو، دې خوا ته هم چکر ووهو. دا راته ووایه چې څومره وخت بعد قرغې ته راغلی او دلته چې راغلی تا لپاره څه ډېر ځانګړي و، څه دې ډېر خوښ شو؟ والا داسې ډېر وخت نه کېږي چې ډېر وخت بعد راغلی یو، نو راغلی یو اکثره دې خوا ته راځو چې کابل ته راشو بیا دې خوا ته راځو. نو والا خوند کې ده، هلته بند ده، اوبه دي، کشتیانې دي، ساعت تېرېږي، یعنې خوند کوي. دا خپله په کشتۍ کې چکر ووهلو که نه دې نه بعد به اراده یي؟ دې نه بعد مې اراده ده انشاءالله چې لاړ شو یو چکر پکې. څه فکر کوي په تفریح ځایونو کې د تېر په نسبت اوس د ځوانانو جم و جوش د تېر په پرتله باندې کم شوی زیات شوی دی ستا په نظر؟ مخکې چې و لږ ځوانان سره ډارېدل، اوس چې دا فعلا چې کوم ځای وغواړي دوی همالته ځي، یعنې ډار نشته، هر شپې ورځې نو چکر وهي، ډار مار نشته، نو هر طرف ته تللی شي. یعنې د شپې ځکه د ورځې ځي ازادانه ځي؟ ازادانه ځي هو، عین که وښیي ولایتونو ته ځي بس شپې ورځې روان وي، یعنې شپه ورځ نه ګوري چې شپه ده که ورځ ده، بس خالي ځي. ډېره زیاته مننه. څه غوښتل لري هغو هېوادوالو ته، هغو وروڼو ته چې تر اوسه پورې دلته په چکر نه دي راغلي، ستا ورته پیغام څه دی؟ والا نو چکر خو دې خوا ته خوند کوي کابل کې، یعنې هر طرف ته یې خوند کوي، خو دې خوا ته بیا ډېر خوند کوي. نو دا پیغام ورته لرو نو چې راشي حتما یو پیره، اوس چکر ټایم ده، چکر باید ووهي. ډېره مننه. که کوم شعر لري، بیت لري، ټوکه لري، خوږه جالبه خاطره لري، کولی شي شریک یې کړي موږ سره؟ مننه، خیر اوسئ. نو تاسو لیدونکو نه، تاسو نه ډېره مننه، تاسو راغلي یئ، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندی اوسئ.
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر پای شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه په دې هیله چې د کابل او بیا د قرغې د بند دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي نو حتما د خپل نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تر بیا له دوخي چارې پاک الله مو